یو کافر خالد ابن سفیان. خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وې او بد به وې او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وی. نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وې سپکه به وې او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیه السلام پې خفه و چې سپېره ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانېږې نه نو سپکې ولې وې. او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کړ د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیه السلام مبارک په شان کې. یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چا وی چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې دې سپکوئ او په مدینه حمله کوي. نو نبی علیه السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي په مدینه سره پاره حمله کې ته پرېشه او خپل دین دې پیشه ما سره څه ظلم کې. نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی د الله رسوله ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه بهادر خلک او د هغوی سوچ هم دقه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم. او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی دا الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته. اوس یو صحابي چې ورځي څونه ګران کار دی یوازې چې ورځي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلی غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورسو. وی چې ورورسو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووو او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووو سر مې ونیوه په لاس کې سر مې مره ونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړه خلک را پسې دی زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې م ته یوړو. وی د خو غرونه دي غونډۍ دي یو غونډۍ شاته تاو شوم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتمه الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فورا جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیه السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله. فورا جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې ترړې وی هلکه سړی څه شو وی دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته. وی هلکه دې غار کې وی چې وی کتل خوار شو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالې د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې. نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی. دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی د ورځې به چته غار کې پټ ومه او د شپې به مې مزل کو. دروازه به بیا چته غار کې پټ شوم او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه. صحابو ته وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنزلې کوي او پراپیګنډې کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرې کړ. هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو پټو کې لختو کې به پټو ما او د سرم را سره دی اوس د دې مردار او دا شپې به مې مزل کو. راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود. وی صاحب دا د هغه پلیته د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې کړ. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټۍ ورسره وه یو کونټۍ ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له. وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل. وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې
دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته، خدا به ستا یو نښی. اوس هم بعضې خلک یې د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي، یو سټیک ورسره وي، یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټی وي، هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي، شوق دپاره یې ساتي. نو وی په دا ځا وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځي. او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی، حضور پاک ورته فرمایي. او دویم ورته څه وایي؟ وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښی، په دې به دې پېژنم. قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښی، په دې به دې پېژنم. دا ستا نښه شوه. دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه، ډېره دعا یې ورته وکړه، د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې. نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي، روکه نشي، تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو، وی چې ما کله په قبر کې خښ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی. نو چې قبر کې کله خښ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده، دفن یې کړه ورسره. دا یو واقع پیښه شوه. ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه، د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه. یک سر په غونډ کلي ورځي او د کلي مشر وجني، دا خو اسانه خبره نه ده، دوی کې خو به خپل سر بیلې او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیه السلام له ځان را رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي. کونټۍ د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کو، وی دا مال د دواړو جهانو مبارک سردار ده، دا نیزه مال هغه را کړې ده، دا توره مال هغه را کړې ده، دا جام مال حضور پاک مبارک را کړی دی. صحابه به پرې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده. اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي، پلار ورکي، استاد ورکي، یو پیر ورکي، یو نیک سړی ورکي، هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي، فخر پرې کوي که نه کوي. نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي. نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجره کې. بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجره کې د سفر په میاشته کې. هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل، او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو. عدل او قاره د دې خلک رجیع دا گیر چاپیره د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل، قبایلي خلک و بدماشان، اجرتي قاتلان، دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې، او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته، او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې. دا به ورسره 120 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول، په پیسو به جنګونه کول. د مکې کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېستې، بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول، قتلونه به یې کول، ډاکې به یې کولې، او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به. نو دا خلک چې وو دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، د هغې بدل به راله څنګه والی. دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وایي داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به نبي علیه السلام ته کینو، مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو، او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کړو. نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کړو، پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والئ. وی بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی، تا ته پته ده، او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي. نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي،
ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به مو ښیي ټول خلک به مسلمانان شي او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه. نبی علیه السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه ده. نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمانو 10 عالمان. هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه. عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه شته دی او ښکلی قیرت وی دې خو پکې خامخا راکړه. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل. وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوې او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه. وی موږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوې ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي نو دا جاسوسیم کوې که چېرې د مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع را رسوې. هغې وی ښه دا 10 قاریان صاحبان د قرآن لستونکي دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدماشان ما درته وختي ووې هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي. وی کم ځای دي؟ وی فلان کې ځای ته م را رسولې دي. وی زه ډېره ښه ده. نو 200 بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوي دي موږ به ورته دین ښایو دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي. او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو. نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي. وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی؟ یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل. نو هغې ورپسې روان شو. نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې هډوکي پراته چې وی کتل دی به پیژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پیژندل. هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللی دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو. او صحابه 10 دي دا 200 دي دا بدماشان او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي. و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته. نو صحابه یو غونډی و هغې ته یې وختل. دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته یې وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه. او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ. الله ته لاس اوچت کړه اللهم اخبر عنا رسولک خدای خپل پیغمبر زموږ نه خبر کړه. موږ خو ګیر شو موږ سره خو وسلیم نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو؟ اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه وی څه چل دی د الله رسوله؟ وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو. اوس جبریل راغی ماته دوکه شو ظلم شو او ګیر شو. اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي ور رسېدی. خو مکې ته نږدې خلک دی 100 کیلومیټر مزل دی. ستړی ستومانه خواران ګیر شو. خدایه سوچ اوس به څه کېږي؟ او غریبانان ستړي دي او غریبانان بې سپلو بې جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو. مسافر دی خدایه دا سوچ چې ګیر شو دا دعا وکړه هغه خدای قبول کړه. حضور پاک ته خو اطلاع را ورسېدله. د کافر ورته څه وی هلکه وی موږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو را کوشې څه درته نه وایو
د هغې مقصد دا و چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي. حضرت عاصم چې دا کم مشهور و هغه دې ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي. خیر پوه شو پې ورته وی را کوزېږې به امن درکو زه اسم درته نه وایو. حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم دوکباز دی یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دویمه دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم. ملګرو وی مونږ هم داسې کوو. نو جنگ شروع شو نو 9 کسان پکې شهیدان شو. یو دغه عاصم شهید شو دا چې کومې مشر و او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وي غږ هم راته نه کوي خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وی دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلی و سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم تر څو چې مې د سر پرې کړي نی او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی او په دې کې مې شراب نیس کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله ده ته پته وه نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم فحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی د قرآن حافظ دی قاری دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای دا به خدای زما بیزتی وي ستا د قرآن به بیزتی وي نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړه. الله دعا قبول کړه صحابه دعا خدای په قبلې شهید شو 9 کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او 3 کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا 3 کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکړو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان نو هغې 3 واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېشت د لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی وی زه در سره نه ځم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید که باقي 2 کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه یم بوته په مکه کې خرڅ که او حضرت زید ابن دسنه ام په مکه کې خرڅ که او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یوسو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې 8 واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور هم خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبیل له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي. الله څه چل وکړه د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړه داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه 8 صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل. دې له خدای قدرت ورنه که په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي. 2 کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسنه
رضی الله عنه. دا چا واغشته؟ دا د امیه بچو واغشته، صفوان ابن امیه، ځکه د امیه مردار کړی وجلی یو، هغې واغشته او بس هغې خو وتاړو، صبر ونه کو او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست، تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي، هغې ته زمین حل وایي، نو دي هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که، او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي. نو ابو سفیان وله راغی، دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو، وروسته خدای مسلمان کړی دی، خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی. راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی، یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی. وی څه ارمان وکړم؟ وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی. او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي، خو ته پې خلاصېږې، ځه دقسې ووایې که زما په ځای هغه دلته تړلی او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند، نو څه ښه به وه دومره ووایه. چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی. وی ابو سفیان څه دې ووایي؟ وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده، خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې دننه کېږي نو هم نشم برداشت کولی. یو غله ازغې ورته ننوځي هم نشم برداشت کولی، زرې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي. دا دې څه خبره وکړه؟ ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم، داسې جان نثاران، دومره عاشقان، دومره مینې والا، په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي، برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف، د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی. د مارونو نن مونږ څنګه کوو؟ نن کولاو زمونږ د نبي علیه السلام سپکاوی کېږي، د هغه د دین سپکاوی خو د هغه سپکاوی شو که نه، د هغه د دین سپکاوی کېږي، د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي، د مدرسې سپکاوی کېږي، د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه، هغه علما سپکاوی کېږي. لکه زما د زوی چې څوک سپکوي دا چا سپکه ده؟ زما سپکه ده که نه ده؟ او لږ به مخکې لاړ شم، زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی؟ زما سپکاوی دی. نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي، د هغه دین خلکو ته رسوي. سوچ مونږ نه دی کړی، ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ. قاریان، حافظان، عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي، خو د شاګرد د شاګرد شاګردانې دي. نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده؟ د حضور پاک. نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې؟ مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه؟ مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی، که تنخواه خو غریب به بچي به څه خوري، خامخا به اخلي تنخواه، خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي، قرآن ورسي، حدیث ورسي، شریعت ورسي، فقه ورسي، دا مقصد دی. نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنځل کول د پیغمبر سپکه نه ده، دغه د پیغمبر سپکه ده، خو د پیغمبر وارث ته کنځل دا هم د پیغمبر سپکه ده. د پیغمبر چې کومه مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده. او چې د حافظان او قاریان چې ته رسئ د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده.
مسلمان چې یې او د حضور پاک سره د مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي، کم ازمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کیږي، کم خلک د حضور پاک وارثان دي، د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي. دا بسته ایمانی زما رونو. نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خوی په دې کې شهید کو. حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی، د حارث لور ده، وروسته مسلمانه شوې ده. هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو، زمونږ پلار یې وجلی. نو د حرم اشهر حرم ورته وایي، د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو، وجل نه کول. وی مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو. نو وی مونږ کور تړلی و، پړي باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و. دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي، وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب. وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي. لقد رأیته یوما یأکل عنبا. وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل. وما بمکة من سب. او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوه هم نه وه. وی وانه لموثق بالحدید. او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی، د اوسپنې په زنځیر. نو مکه کې میوه هم نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی، نو دې میوې پسې کم خوا لاړ. مونږ خو نه ورکولی، زمونږ خو دشمن دی، مکه کې میوه هم نشته. وانه لرزق رزقه الله خبیبا. وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله. انګور به له خدای غونچک ورکا. بیبي مریم ماشومه ده، هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله؟ دا هغه الله ورکوله. نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې خپل صفۍ وکړم. وی ما ولې یو چاړه ورکړه. نو زه د کور کار مې کو، په هغې کې مصروفه شوم. وی د ما یو ماشوم بچی و، په خړپوس ورو ته د خبیب له ورورسېد. وی چې ورورسېده دا د ما ماشوم بچی. وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل، وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده. وی بس ما فریاد شروع کو چې دا څه شو، دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچی وله خدای وروسته، دا څه شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او دا زما ماشوم ورغی. ګوره که بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو. بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم نه لالالو، ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم، ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ. لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته، ښځې ته څه وایي؟ وایي مه یارېږه، پریشانه نه شي، هېڅ فکر مه کوه، راشه دا خپل بچی دی واله. مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی. د کافر د بچی سره به مینه کې، محبت به کې، ظلم نه کوم، راشه دا ماشوم دی واله. وی خپل بچی راله راکړه. وی بوم ته تنعیم ته مو رسو، د حرم د ځمکې نه م بار وویسته. وی چې مو وویسته نو وی مونږ به وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کوم. نو وی 2 رکاته نفل یې وکړل، خو لږ زر زر یې وکړل. وی بیا وی چې افسوس تاسو زړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي، دا نفلونه کوي، ځان له وخت زیاتوي. که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی، ډېر اوږد به مې کړی و. خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یېرېږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي، وخت تېروي. او بیا یو خیره ورته وکړه، اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. خدایا دا قوم ټول هلاک کې، خدایا ته کم کې، کمول دا چې پکې مړې کې، او خدای زه په دې مردار کې. خیر یې ورته وکړلې. نو بیا اوچت که. نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل. نو علما لیکي، امام بخاري لیکلي،
وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت وسري نو 2 رکعته نفل دې مخکې وکړي. دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه، مشهور صحابي دی زید ابن حارثه. طائف ته تللی، د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه، اوس موټر خلک په کری نیسي. نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و، نو هغه ورته ویل که چېرته ځې؟ مکې ته. وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه. وی ډېره ښه زید او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته وی ډېره ښه ده، دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم. راسور یې کړ. چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک ځنګل او شاړې علاقې وې، هلته راورسېدل. زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدلې، ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې دي. وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی و اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او وی دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي، خو زما ځای به ښی، اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه ده یو 2 رکعتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلطه. وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو منځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی، ځکه نه دا ستا م یو ارمان دی زه وکړه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه واګورې. وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو. وی بس هغه په هغه نیزه وو، وی داسې په نیزه وو چې پل مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته وی چې زه د الله فرشته یم، تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم. نو د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم. نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه. نو چې په 3 باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړ. اوس یو حدیث ته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا 3 ځله ووي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ترې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څوک غواړه. بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري، اسم اعظم نه هم شماري. خیال م راغی. نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دې ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دي. نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې په نیزو او په غشو وکړه. نو د یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء
یبارک علی اوصال شلو ممزعی. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته. او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله. په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته، پړ مخې په شاو که په ډډه، خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته. ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي. د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده. وذلک فی ذات. او زما د امر خو د الله دپاره دی، د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي. صحابه ګزارونه یې پرې وکړل، شهید شو غریب. خو ده هم یو ټکی ووی، دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ، الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم. لیس احد یو کس نشته یبلغ منی السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم فبلغه منی السلام. علامه عینی لیکلی دی په شرح د بخاري کې، خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک په دقسې بیا په محراب کې ناستو او فورا یې سترګو نه اوښکې وبهېدې، وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله، یا خبیب پتا یې د الله سلام. او صحابه ته چې خبیب شهید شو، دی غریب خو شهید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرامو لیږل، یو حضرت زبیر رضی الله عنه، یو حضرت مقداد. وی لاړ شئ او خبیب به بړه تړلي وجود یې راله راوړی. خبیب به بړه تړلي وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسر هغې غریبانان په آسونو باندې رالل، چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دې بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي، هغې به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتوي، نور پې لږ اسخا به شي، بوی به کوي، مارغان به یې خوښې وتښتوي. څلوېښت ورځې بره په نور تړلې شوې دي، وجود یې همغسې تر و تازه دی. او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتوي. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل، وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورلو 1500. وی وجود مله راوسپړده تر و تازه تر، او د مکې ګرمي څومره سختی، وجود مله راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی و، په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو. هغوی ویاړو راته نیغ نیغ کتلو مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته، یا لکه څه شو دا اسونو خپې موجود، یا لکه تاسو خوبونه کول. سړی د نغوڼې یوړه، څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړه. وی راپسې شو، نو وی زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و، منډه یې نه شوه والې. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي، او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلی دي. دا حواله درکړو، ځکه ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو، وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی را د لاش هم واغېشت او په ځمکه هم کېښود چې بس خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود، ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض وته وایي، بلیع الارض. راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته دی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړې ورته مه وایه. عرفي مړ خو دی، عرف کې خو مړ دی، جنازه به پې کې، کفن به ورکې، دعا به ورته کې. خو دا مطلب چې د بل عند هو څنګه دی، بل هم احیاء جمدی دی عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پرې راوست، مرګ نه پسې ولا بیا ژوند ورکه او الله روزي ورکوي.
تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې د یو سړی بانډۍ نورونه دې پرې لګي د پاسه دی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاري کې د بخاري حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغه یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه راغلې باران او لاسونه یې وله غیب کړل د مارونو یو خو ته د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نس څه مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی یو شین کرسی بی او یو شنه الوتکه بی او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروتي لها قنادیل معلقه تحت العرش د الله د عرش لاندې به د هغې جالې بی د هغې ځای نه بی هلته به دا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو له دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې په دغه بنیاد د حضور پاک څه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یوه خبره ده تاسو ته پته ده چې زموږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه وله د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت تاسو هم خوش قسمت چې تاسو په دغه 2 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که نه محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغوی په ګوند کې د هغوی په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره